نقیب الله شهید په کور شناست نقیب الله شهید کور جنوبي وزیرستان مکین کښې ده. نقیب الله محسود تېره ورځ کراچۍ کښې ماورای عدالت شهید شوی و. نن لکه زه د دوی د کورنۍ کسان دي ما سره، په هغه کښې د ده پلار هم موجود ده، ورونه یې دي. نایله هم ما سره ناسته ده، ورسره امیله هم ما سره ناسته ده. او ده چې کوم خواهش وه چې زه به عاطف په آرمي کښې لیفټینټ جوړوم، هغه عاطف هم ما سره ناسته. خو زه به د دوی د کورنۍ سره خبرې اترې کوم د نقیب الله شهید په حوالې سره چې نقیب الله عمر څرنګه تېر کړی ده. د ده پلار ما سره ناست ده، محمد خان صاحب، هغه سره به هم اوس خبرې کوو. محمد خان صاحب، تاسو د نقیب الله شهید په حوالې سره ما ته خپلې خبرې وکړئ. نقیب الله د ما زوی و، دا ما ډېر پیاره نازولی، داسې د ملګري په طور باندې ستر کړی دی. ټوله قبیله هم ما د ملګري پسې وغاښه ستره دو یک قومو ته دا نه رسېدلي افسوس یې نه ته غږېږي چې ټول مړه شي هم چې یاره دا کار ما د سره نه دی کړی، افسوس یې ما کړی دی. نه، ما پیره د ده سره پیار کړی دی چې څه دی غوښتي دا مو ورکړي. په دې وجه دی ډېر غاټ هسول چغه شو. دا په 2016 کښې مو واده وروړ، نه 2016 نه، په 14 کال په عمر کښې دته ما واده وروړ. په ناول کښې مې چې اډو پیش وي د دغې نه ناول ته وروړ دي، په ادا کښې مو واده وروړ. ځای چې 2023 چې د ده عمر 20 وي، دا 3 کسه بچون خدای درکړي. یا دغه نقیب الله بل کور نه دی کړی، بیا په ټوګونه ناست چې خپل ځون په ټوګونو یې هم وکړل. داسې پیار یې د ټولو د یو سره پیار و. بیا امیر ورته وایي چې دا ژوند دا د څه سره مخ کړي، ده وایي چې داسې یو ماحول بیا یې په دنیا کښې چې ازاده فضا وي، هر سړی ووایي چې 30 کاله 40 کاله عمر د ما دی چې داسې په ازادي سره وبسه په ناسې خو د خاورې نه خامخا لاندې کېږي چې هر څوک د خپل ژوند نه خوښول وي چې زه خپل دا پروګرام جوړوم. پروګرام ته وشتان کله په حریص صدري ورالول، 2 ورالول، دا هغه کول، کله په یوه لرې وسل، کله په بل لرې وسل، کله یوه جمعه کله بله جمعه، دا ټول چې کوم دي ده کړي دي. خو په دغه کښې فساد نه و، یعنې فساد په دغه کښې هېڅ نه و، ظلم په دغه کښې بلکل نه و، شرپسندي په کښې نه وه. دا یو وار زه درته روغ وایي بل ځای مې پوره کړو په دوبۍ ته. دته مې وایي چې دوبۍ ته د پوره کوم. ده وایي چې په دوبۍ نه دې له ته زه بیا ډېره ګټم. غلا خو وخوري ګټه ګټلې نه امونه یې وړل. 2000 روپۍ مې په هفته ورکولې. ده وایي چې سړی د نیو د خدای نه چې غوړې درانه ډېره مور د ډېره ښه د نیو ته مې چې پوره اطلاع وکړه چې ویزا ورته وبوسه چې درللی شي پیسې وکړي. پاڅڼ یې وروړې څڼې یې کومه غوړوي جوړوي کورته پورته میډ لګوي پورته وته وایي چې تو مې پورته وایي چې ویزا نه ورته ووایي. یعنې 2 کوله په دغه سره زه وشمان چې ویزا نه ورته ووایي. یګه وایي چې ویزا نه ووایي، نه د ټول پاکستان ووایي ده نه ووایي. وایي چې خیر ډبره په نوم ده، ډبرې په نوم نه ووایي. وایي سپارینې سړي جمع کړه، وایي چې درته وایي چې منظر راځه زه دې له خپل ساترې دا ساترې چې کومه زه وکړلې دا نه دی لوټ دا پورې د میز دوی دی اپوز د قبر دا په سر باندې دا ته راونی مخ شو مو داس مراکې کړلې ډېرې دا کلی شي په کومینه شه داسې لرې داسې نږدې دویونی ور دایر سره شم. بیا په یوه پسې رات بعد مو وویل په یوه سړي پسې ده وایي چې دا رات بعد ما یې موږ ته مې ویلي یعنې دا جوړه راونی د پورې د هغه نه پورې په تګ کې دا لار باندې وایي چې رات بعد ما یې موږ ته مې ویلي وایي چې کاپړې دې سپینې دي داغ پې لګي موږ ته چې بیا څه ووایي خو سړی شاید ټول ورشي غلطه خبره وکړو چې غلطه خبره وکړو نور خو هغه وینه چې زه یې په څاپړ ووایم په زیړه غوسه سړی و وایي چې داغ لګي په دا مار شی وویل چې لکه ته دومره ستر سړی زه ومې که سړی ده وایي چې نه ایتونه پښتنه موږ د یمونه پښتنه چې کې زه دره ستر سړی یم چې د وزیر ماسي چې زه کله مړو دوه په مسول $6 دغسې
ده وخندل چې ګڼه دا خو ته په مونه وې چې ملګری کام یې کشر یې ته مونه مور مې ویلې وایي چې زه مړ وم 100 کروڑه پاکستان دی دا ټول ارزي دا ټول د شاړو وایي چې زه په تو نامه سر نه سم ورته نه مسای هغه بیا ور د پاستر کوي چې دا بالکل په مونه مسر دی زه وایم چې په دنیا شته غلط کورونه دی زه داس ګوته نه شنو زه ډېر کریک بس اوس غونډه سړای نه او چې اپرادي خلک هم بعد راتو یعنی په مراکش نه د تل څه پرمو بعد راتو غلط اکړه او په دا د پوسا به سودانور د توقف شه دا مارک د ظلم ده او قام زه دا بیان زه د په دنیا شغله تا نه دوه کړی دای به ګوناو دای مړکم په ظلم د ظالم او د مظلوم په مان شه خامخا د اسمون د مزګه پارته په مارګ نه والله چې زه خوشاله هایم دغه د شهیدی په شپیدو او په دې د پاسه و د ځان اوس چیف آرمی سټاف ته وزیر اعظم ساته آیا سپرینګ کورټ جج ودغه مودا پیل دی چې زه د نقیب الله په حق شه انصاف وکړم نقیب الله مړ دی په کروڑی نه بچ کیږي په عربي نه بچ کیږي 15 کروڑه پښتون دي 100 کروڑه پاکستان دی دمو کورته دایو نقیب الله نه نوت ودا نور ته هر کورته نقیب الله نه نوځي دایو نقیب الله د په سر شمو قربان ده خدای نور په بچ یعنی دا انصاف سره د نقیب الله شهید ورور فرید الله ناستا فرید الله نن سبا په دوبۍ کې غټ لارې چلای د سره به هم موږ د نقیب الله په حواله سره خبرې کوو چې نقیب الله د څنګه ورور وو جی فرید الله زه فرید الله نقیب الله مشر ورور دی په مونږ کام وو نقیب الله په میش په ټول شان از اول ایشا پلاستیک شیخ لاسمان وکای می شاور ورو په ټول کې بنا ډېر ګرو دمو مزدیره نه کړل زه په دوبه شه لارې چلاو دا هر ممکن چې څه شي در نه غوښتي دي دا هر هارمونی نه مو پیرا کوي مو په دمو مزدیره نه کړل دا یو دا سړی و چې نور وړل سړی و د فیسبوک د پټګون نه تاسو وکړئ یو معصوم و او د حکومتي چارواکو نه امیر دا مطالبه لري چې میشته د انصاف ملاو شي انصاف وکړي نقیب الله دشمن چې کیم دي چې چا د سره دا ظلم کړای دی پانسی دا ورکړای مانون دی د کومه په درخیل دی نقیب الله د ځان نږدې عزیز دی نقیب الله د بچپن اون سا د 20 تاریخ پره د په کلی شي داسې ژوند کړای دی چې د کلی ولایوا د چرګ بچای نه وی کنه د ته ضرر نه رسولای بغیر کېل ناسي بغیر خپل ول خدا سره تعلیم کړم تقریبا وطن هم پاره یا په دای وکړه یقینا ورسته نقیب الله چې کیمه کنه ش برپور داسې ژوند ته روغ کنه چې عایشه سره د دې څه شاوکو لکه فوټوګون وکړل شول یا زوم جوړول شول پوزیشن وکړ و دې چا سره و د دې وسه پاره یاره میژه ژیر سپینې شولې ای بچیونه روزه میژه د خپل نامیر بعد خبرندار ودلې و دې دای د خپل ژوند په لاو کراچۍ ته لیاچر پېښور ته لور شه د دې وسه پره و پلور ته یاره نه د مو په ذکر چې 10 درې په ورکړي چې دا د مودل راوخله یا دا یو ورود به به شو وی اخشه په به شو دا نه وستروغه ته وویني دا غاچ روغه کنه ای دا و د خرچې د پوره پیسې د ورول شول کراچۍ ته هنور شو دنیا څه به تیر کړل دروي تیر کړل بیا پیسې نه وی بیا چې زوس پورته سره می یاد پلور لالک بولی دیو لالک بوله چې می لالک دا سووی نه نقیب الله میش په دغه ژوند شي پیمانداری د تاین چې یاره میشته دا سره نشمینده دغه هي کوټ ولا دا ټول مسجد غوا غوړي ها میش په قران ود تعلق دي چې نقیب الله چاته هم ضرر نه رسول د نقیب الله شهید د پلار او د ورونو خبرې اترې واروي دي دوی د حکومتي چارواکو نه د انصاف غوښتنه کړې ده او دا ویلي دي چې نقیب چا هم شهید کړی ده هغه ته د سخت نه سخته سزا ملاو شي کیمرامین عبدالله محسود سره ایوب بیٹنای مشرق ٹی وی جنوبی وزیرستان مکین